ډیر یو بد خبره د افغانستان لپاره دا چې دا بد خبره د افغانستان لپاره څه ته راځي دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مهر کلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ملګرو ملتونو وایي جګړه ودروئ، په 25 ورځو کې 100 ملکیان ستاسو له لاسه ورکړي دي او وژل شوي دي. ملګري ملتونو وایي د روانې میاشتې په 25 ورځو کې تر 100 پورې ملکیان په جګړه کې وژل شوي دي. یونما په یو تازه خپره کړي نامه کې ویلي چې د مارچ میاشتې له پیله تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله 100 ملکیان وژل شوي دي او سلګونه نور ټاپیان دي. ملګرو ملتونو پر ښکېلو لورو غږ کړی ده چې ژره تر ژره د تاوتریخوالی کم کړي. سرچینه کاږي چې ډیره مرګ ژوبله داعش او طالبان اړولې ده، خدای د دوی تباه کړي. خو د افغان ځواکونو په بریدونو کې هم ملکي تلفات شته، خو ډیر کم. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټوني ګوتریش هم د پرونی برید غندلو ترڅنګ پر ښکېلو لورو غږ کړی ده چې ژره تر ژره جګړه ودروي او پر یو اوربند سره سلا شي. دوستانو، ستاسو د ملګرو ملتونو دغه راپور څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.